والله په مونږ باندې نه کنه د سپیو مرکه ده پوه شي په مونږ باندې یو بازار سپی نه ده هغه په مونږ باندې وره شرافت لري وره پوه شي. السلام علیکم. وعلیکم جوړ په خیر. خیر خیر. دا راته ووایه چې څنګه معتاد شوی؟ ولا دا خو وخت قطارونه چې و پوه شي قطار وخت کې ډریور وم پوه شي ټیلر مې چلوه پوه شي په هغې کې ولا دا شوم یاره. ولې ملګري اول د کوم چی نه شروع کړی دی؟ اول مې ولا چارج ویله پوه شي یو بل ملګری و پکتیکا کې نه دا چر سره ختم شوله بس هغه راته ویلې دغه پوډرې ویله بس یو کش مې ورسره وکړ دوه کشه که نه یو دوه ورځې مې ورسره وویل درېیمه ورځ بس ما ورته ویل تر لږ راواخله چې بیا یې ووایم پوه شي بس هغه ورځ شوه نن ورځ شوه پوه شي بس. نه اول د سګرټو نه بیا چرس همداسې مخکې لاړې؟ هو اول مې سګرټ ویله بیا چرس شو چرس نه پسې پوډر شو وره پوه شي. نو دې ژوند نه په تنګ نه یې ولې؟ نه که نه د سپیو مرکه ده پوه شي په مونږ باندې یو بازار سپی نه ده هغه په مونږ باندې وره شرافت لري وره پوه شي داسې در بدر وي یاره څه. ته خو ماشاءالله تکړه ځوان یې ځوان سړی هسې د خپل ځواني په دې مردار شي خرابه کړې ده. والله یاره خو داسې نامرد عمل ده که نه خدای دې مسلمان نه پخته کوي پوه شي نو کور ور هر څه یې پرېښي دي پوه شي تراپ ورک ده ورنه یعنې مور او پلار او کور ور خوند نه راکوي پوه شي د دغه عمل دې لاس نه ده که نه خدای عمل ته ځان دې ورسوم که نه نو خدای دې مسلمان ځنې وساتي ورسي. پلار او مور دې نه یادېږي؟ والله خو ولې نه یادېږي پوه شي پلار او مور مې یادېږي خو داسې نامرد عمل ده وره پوه شي چې شپې څملمه چې ګېږم دا درد لري پوه شي چې هغه درد را باندې راشي بیا خپله پوډرو ته ځان رسوم دا کباړ وباړ مې ورسره جمع کړی دی وره پوه شي چوک ته تللی وم چوک نه مې د یو کباړ مې جمع کړو وره دا اوس هلته خرڅوم 15 روپۍ کیلو خرڅوم وره پوه شي یو 50 روپۍ کېږي بس هغه هلته ځم ساقي خانې ته هلته پوډر بیا اخلم. ورځ کې 100 روپۍ څکې؟ ورځ کې بیا دغه اویا اتیا روپۍ په څه خوروۍ پیدا کړم ګینو تر بیګا پورې نه ماړۍ خوړلې نه چای نه څه نه بعد اویا اتیا روپۍ په څه خوروۍ را پیدا کړم پوه شي هغلته ساقي خانې ته بس منډې وم هغلته بس پوډر راواخلم. ډوډۍ موډۍ څنګه کوې دا شپې اوده کېدل دا یخني دا ژمی؟ د شپې ولا دغه کله دغلته سړک منځ کې دغلته ګلدانوي کې چله څملو وره پوه شي کله هغلته ساقي خانه چې ده هغه ساقي خانې سره هغلته ځای ده پوه شي هغلته کله کله څملو وره بس شپه تېروي وره پوه شي ډوډۍ موډۍ نه وي وره هغه شپېته اویا روپۍ پیدا کړو هغه پوډرو باندې ورکړم پوه شي نور دا نشته وره پوه شي چې ماړۍ وخوره ښه آباد وره ماړۍ درک نه لګي. ځوانانو ته څه وایې دا نوي ځوانانو ته؟ ځوانان خدای دې مونږ ویني پوه شي زمونږ سره کمال ده پوه شي په مونږ باندې ولا سپیو مرخي وره پوه شي که ښه سم ژوند زندګي مې وه ښه وره ایمانه ولا که یو هم لوکس ګرځېدلی ایمانه ولا که نه ښه ژوند نه ښه کور و که نه ښه مور او پلار هر څه وره پوه شي ایمانه ولا که چخي نن چې داسې شوی یم در بدره شوی یم که نه ځوانان باید خپله سوچ وکړي دغه نه عبرت واخلي که نه چې دا سره کوم ته شوی دی وره پوه شي په کوم حال ده وره صحیح باید داسې ونه کړي وره صحیح. خیر اوسئ ډېره مننه. که غواړئ چې زمونږ همداسې په زړه پورې ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي نو زمونږ د فیسبوک صفحه در سره لایک کړئ او د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که تاسو غواړئ چې ډېرې جالبې مقالې ولولئ نو کولی شئ چې زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته انشاءالله تاسو ته ډېر په زړه پورې معلومات انتظار کوي.